تازه او مهم خبر د کابل د دارالامان پر سړک چاودنه شوې. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د کابل ښار د دارالامان پر سړک چاودنه شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع رسنیو ته د چاودنې پخلی کړی، خو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. اخوا عیني شاهدان وایي دغه چاودنه نن له ماسپښین وروسته شاوخوا 4:15 د دارالامان کوچي سنګي پر لویه لار د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې ده. د دارالامان یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د دارالامان پر سړک د لویې څارنوالۍ دروازې ته څیرمه شوې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د کابل په شاهرنو کې د ایمرجنسي روغتون ته څیرمه یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتون ته د امبولانسونو په وسیله انتقال شوي مړي او ټپیان یې لیدلي، خو د شمیرو په اړه معلومات نه لري. تر اوسه د پیښې د بڼې او احتمالي زیانونو په اړه معلومات نشته. دغه راز تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د سرحدي نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن چمشي ویډیو تر بیا خیر چارې ښه وخت.